درنو لیدونکو السلام علیکم. کورنیو چارو وزارت په تېره اونۍ کې خپرونې ته ښه راغلاست. د کورنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو له لوړپوړي پلاوي سره وکتل. د کورنیو چارو وزیر الحاج خلیفه سراج الدین حقانی د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې روزمیری ډي کارلو په مشرۍ له پلاوي سره د امنیتي وضعیت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې، اقتصادي ثبات، بشري همکاریو او د اسلامي امارت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د رغنده تعامل پر پراختیا خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو پلاوي د امنیتي پرمختګونو ستاینه وکړه او د بشري مرستو د دوام ډاډ ورکړ. میدان وردګ کې د 18 میلیونه افغانیو په ارزښت 3 ساختماني پروژې پیل شوې. د میدان وردګ ولایت د امنیه قمندانۍ اړوند 2 مسجدونو او د ترافیکو مدیریت د ودانۍ د بنسټ ډبره کیښودل شوه چې ټولیز ارزښت یې 18 میلیونه افغانۍ دی. یا د پروژې د پولیسو د اداري او خدماتي اسانتیاوو د پراختیا په موخه پلي کیږي. په هرات کې د خواف هرات ریل پټلۍ بندر نوي اداري ودانۍ جوړیږي. د هرات ولایت په غوریان ولسوالۍ کې د خواف هرات ریل پټلۍ په بندر کې د سرحدي پولیسو د یوې نوي او معیاري اداري ودانۍ د بنسټ ډبره کیښودل شوه. دا پروژه د 19 میلیون افغانیو په لګښت پلي کیږي او د سرحدي چارو د تنظیم په برخه کې به مهم رول ولري. په څو ولایتونو کې وسلې او مهمات کشف او 10 تنه ونیول شول. د خوست، هرات او کندوز پولیسو د کشفي عملیاتو پر مهال یوه اندازه وسلې او مهمات ترلاسه کړل او 10 تنه یې د جنایي جرمونو په تړاو ونیول. پولیسو د امنیت د ټینګښت په موخه خپلې هڅې لا پیاوړې کړي دي. په غور کې د ترافیکو لسګونه منصوبین له مسلکي زده کړو فارغ شول. د غور ولایت د امنیه قمندانۍ د ترافیکو لسګونه منصوبین له لنډمهاله مسلکي او عقیدتي روزنیز سیمینار وروسته فارغ شول. یا د زده کړې د مسلکي ظرفیت لوړونې او له خلکو سره د ښه چلند په موخه تنظیم شوي وي. په بېلابېلو ولایتونو کې د رغنیزو پروژو پرانیسته او د چارو ارزونه وشوه. د کورنیو چارو وزارت د تامیناتو معینیت له لوري په لوګر، پکتیکا او خوست ولایتونو کې یو شمیر اداري، خدماتي او زیربنایي پروژې پرانیستل شوې او د ځینو نورو د چارو پرمختګ وارزول شو. یا د پروژې د پولیسو د کاري چاپیریال او عامه خدمتونو د پیاوړتیا په موخه پلي کیږي. دا و د دې اونۍ مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسې په خدمت کې حاضریږو په ستر څښتن تعالی جل جلاله مو سپارو. ښې چارې.